دا داسې تجارت ته چې دې کې تاوان نشته که تجارت کې تاوان وي دنیوي تجارتونو دې تجارتونو کې ګوره تاوان نشته تاوان پکې هله دی چې کله یې نه کړي او د شپې په دې عبادت کې چې څومره خوند دی په الله مې دې قسم وي دا چې ټول خلک ودی که نه او ته الله ته ولاړې هر څه غلي چې الله ته ته وایي چې د دنیا د اسمانه پورې خو زه درغلی وم اواز میم کړی و چې څوک را باندې ځان بخل غواړي چې ویې بخم څوک توبه وباسي چې ورله قبوله کړم نو ته خو لږ پاسه ودرېږه ورته که نه لږ ورته وژاړه او د شپې په دې عبادت کې چې څومره خوند دی په الله مې دې قسم وي دا چې ټول خلک ودی که نه او ته الله ته ولاړې هر څه غلي او ځکه الله په قرآن کې څه وایي د شپې د مانځه مبارک کې إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا الله وایي د شپې د ودرېدو کې کمال دا دی چې د زړه او د ژبې کنیکشن برابر وي ولې کنیکشن برابر وي توجه برابر ولې توجه برابر وي یوازې ولاړه خو یو وجه شو بله وجه دی جواب دی دنیا ټوله اوده ده دنیوي څه مسله شتي د منډې د کاروبار د منډې څه سوچ دي دې ټیم کې نه هېڅ هم نشته دې ټیم کې ته خالص الله ته ولاړې زړه او ژبه چې ته څه وایې تلاوت کې ذکر کې دا ټول یو بل سره برابر دي ته چې د شپې الله ته ودرېږې د دې دومره خوند دی خو چېرته دا خوند وسکه اراده وکړي د نن نه که څوک یې نه کوي او کوم یې چې کوي هغه یې لږ زیات کوي ښه زور وله ورکړي دا داسې تجارت ته چې دې کې تاوان نشته که تجارت کې تاوان وي دنیوي تجارتونو دې تجارتونو کې ګوره تاوان نشته تاوان پکې هله دی چې کله یې نه کوي پاسه الله ته ودرېږه وجاړه او سبحان الله یعنې لویه بدبختي دا ده لویه یو خو هغه بېدینې دی چې د شپې لمونځ نه کوي یا د سهار لمونځ نه کوي ده خو زه خبره نه کوم یو هغه سړی دی چې سهار منځه ته راپاسي ښه پټې او جومات ته هم راځي او تهجد نه کوي بدبختي ورته زه په دې ویم چې ته مثال کې 4 بجې سهار منځه ته راپاسي یا په 3:30 راپاسي او سهار اذان په 3:30 وي یا په 4 وي ته په 20 منټه کم 4 ولې نه راپاسي بدبختی نه شوه په 3:30 ته راپاسي ته په 3 ولې نه راپاسي ته په 10 منټه او 3 ولې نه راپاسي پاو ساعت مخکې 20 منټه صحیح د زور به ډېر نه ایسته 20 منټه پاو ساعت مخکې راپاسې 2 رکعته وکړه 4 رکعته وکړه ورسره ویتر وکړه تهجد دې وکړو بیا منزله ځه نو منزله به هم فرش تازه لاړ شي ولې به فرش شي وختي پاسېدلی یو هغه موږ لیدلي سهار منځه کې ولاړ خوله به واضح بندوي ویښته به بد هلي ږیره به بد هلي یا ترې ټوپۍ یې رشوي په کور کې یا داسې رامنډې به وایي دې په منځه پوهېږي هم نه دې صرف دې له راغلی چې د امام سره 2 رکعته وکړي دې په دغه ته سوچ وکړه چې یو سړی د کټ نه راودانګي او ډزه 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 او بیا رامنډه کړي دې کې اطمینان او سکون هم څه خیال دی بس دغه د راغلی چې اوس دا قصه ختمه ته لږ مخکې راپاسه ښه ښکلی اودس وکړه په ارام یو څو رکعته تهجد وکړه ویتر وکړه بیا هم په کور کې چې کله اذان وویلی شو په کور کې 2 رکعته د سحر هغه وکړه ټیم شتي 10 منټه پاتې دي 8 منټه پاو ساعت د قرآن کریم یو 2 مخه پکې ووایه یاره که د ورځې ابتدا دې د دې نه وکړه که نه او ستا په دې ورځ کې برکت نه و زما دا نوم بدل که وراشه ټول خلکو مخکې راته وایه خبره دې وایه سوچه چورلټه غلطه کړې وه